شروع کوم د پاک الله په پاک او لوی نوم. نبوت په محمد باندې تمام دی، نشته پس د محمد انبیا. زما ډیرو قدرمنو، ډیرو عزتمنو، سپیزلو، غختلو، یاړلو، پښتنو، افغانانو، رونو، خویندو، زیم ستاسو باچاجي، ستاسو صابر شاه صابر، ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شامروم. ملګرو د پښتو لویان ناست دي، لوی لوی سټې ناستې دي، درانه پښتانه شاعران، محترم پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی، ډیر قدرمن عزتمن شمس مومن صاحب، ډیر محترم قدرمن افسر افغان صاحب، د پښتو د خوږ طرف نوم، یو ښایسته نوم، د پښتو د ډېرې خوږې شاعرۍ یو ښکلی نوم، جهانزیب خان ارکم صاحب، محترم رحیم داوړ صاحب، او محترم دا ناست ملګري. مشاعره ده، ډېره ښکلې مشاعره مو را جوړه کړې ده د ډاکټر صاحب عباسین یوسفزي په مشرۍ کې. دا مشاعره کوو، دا خوږه او غزلیزه مشاعره ما سره واورئ. ډاکټر صاحب لومبۍ غزل به زه ووایم نو افسر افغان صاحب. ارشاد باچاجي غوږ او بیخي 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 تب تخیجي باچاجي، بیخي تب تخیجي. صحیح ده. ټوک ټوک دې کړم د ګل د مینې زوره زوره وره. ټوک ټوک دې کړم د ګل د مینې زوره زوره وره. وجود مې د شپېللې سړي خوره زوره وره. پردي او خپل مې ټول په ګوته ګوته را معلوم شول. پردي او خپل مې ټول په ګوته ګوته را معلوم شول. بنا دې کړمه ای عشقه شمکوره زوره وره. ډېر ښه باچاجي، ښه شعر دی. دا شعر پردي او خپل مې ټول په ګوته ګوته را معلوم شول. بنا دې کړمه ای عشقه شمکوره زوره وره. او دا یو افسر افغان صاحب دا شعر ته پکې وره نو دوړېږم ایره کېږم داسې داسې دې مات مات کم. دوړېږم ایره کېږم داسې داسې دې مات مات کم. ای د شین خالۍ د مینې اوره د شین خالۍ د حسن تکرار جي ډېر دوړېږم ایره کېږم داسې داسې دې مات مات کم. ای د شین خالۍ د مینې اوره زوره وره. او نیازبین نیازبین نازونه دې وړو په سر او سترګو. نیازبین نیازبین نازونه دې وړو په سر او سترګو. نیازبین چې پیدا شوې د موره زوره وره. باچاجي ډېر ښه شعر، دا شعر پکې بیا ووایه باچاجي. نیازبین نیازبین نازونه دې وړو په سر او سترګو. نیازبین چې پیدا شوې د موره زوره وره. صحیح ده جي. حسین صاحب ته دې ډالۍ وي جي، شمس صاحب لخوا. او دا شعر ډاکټر صاحب د کوره دې راوړه کړم په دشتونو دې را سر کړم. د کوره دې راوړه کړم په دشتونو دې را سر کم. سرزورې درنه بل نشته پیغوره زوره وره. د کوره دې راوړه کړم په دشتونو دې را سر کړم. او سرزورې درنه بل نشته پیغوره زوره وره. اخیری مقطع د ډاکټر صاحب د حالاتو مطابق چې په 2 سپکه ځمکه د 2 ځایه نیم صابر کو. په 2 سپکه ځمکه د 2 ځایه نیم صابر کو. تا 2 سترګې بدلې کړلې روره زوره. ملګرو د صوابین راغلی یو زلمی شاعر سلیمان ساحل صاحب د ټوپې د جمشید د کلي د ډېر لوی ولسي شاعر د کلي ځوان شاعر سلیمان ساحل ته دعوت ورکوم چې خپل کلام ووایي. ډېره مننه، شکریه زما خوږو مشرانو. ښه جي، یو شعر دی، یو غزل دی ستاسو ټولو دوستانو مشرانو ته. وی عقل ستا د لاسه چې سنګینه ده، عقل ستا د لاسه چې سنګینه ده، عشق زندگی څومره حسینه ده. او ستا د کوڅو ښکاري خړې پړې لار، ستا په انتظار باندې رنګینه ده. او ځکه دې د سپین مخه یریږمه، ځکه دې د سپین مخه یریږمه، ځکه دې د سپین مخه یریږمه،
دلته رڼا توره تیاره سپینه ده. ډېر ښه شعر دی، ځکه ډېره د مننه سپین مخ نه یریږم دلته رڼا توره تیاره سپینه ده. ډېر ژور خیال دی. او بیا وی چې رو رو چې پتنګ ته اشارې کوي، رو رو چې پتنګ ته اشارې کوي، رو رو چې پتنګ ته اشارې کوي، شمع په والله څومره حسینه ده. ډېره مننه، شکریه. او نه راځي تعریف د محبت خو بس، نه راځي تعریف د محبت خو بس، نه راځي تعریف د محبت خو بس، نور سپوږمۍ چې ښکاري دغه مینه ده. مننه، شکریه. او بیا مقطع ده چې ځان ته بختور ساحله ووایا، ځان ته بختور ساحله ووایا، ځان ته بختور ساحله ووایا، ستا ژبه د شاتو نه شیرینه ده. مننه، شکریه، شکریه. ملګرو یور وایس ټي وي لندن دی، د پښتو مشاعره ده د رحیم داوړ صاحب ښکلې شنه شنه بڼ بڼ حجره ده. دلته کې یو قدرمن ملګری چې دی تاجر دی، بنیادي او تجارت کوي، خو د پښتو په شعر او ادب او خصوصا په لوی اجمل خټک بابا مین دی. شاهد حسین غنی صاحب هغه ناست دی، د اجمل بابا څو شعرونه ترېنه اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه باچا صاحب، ډاکټر صاحب محترم، افسر افغان صاحب، شمس مومن صاحب، جانزیب صاحب، سلیمان صاحب او داوړ صاحب، ستاسو د مینې نه ډېره مننه. د ډېر وړوکوالي د شپږم جومات د اجمل بابا چې کوم یو شعر دی، اول به هغه تاسو ته تکرار کړم. ارشاد غني صاحب وایي چې ما وجړل تا را پورې وخندل، چې ما وجړل تا را پورې وخندل، زما مینه که کچه و نو پخه شوه، زه د خړ څادر کې خپل ولس ته پرېښوم، زه د خړ څادر کې خپل ولس ته پرېښوم، ستا د غیرو د لالا بنګله کې شپه شوه. دې پسې یو بل د اجمل بابا یو نظم دی، وایي چې زه هم زلمی یم لیونی زړه مې مستی غواړي، زه هم زلمی یم لیونی زړه مې مستی غواړي، په مرمرینو لیچو ښه د چا ځواني غواړي، زه هم د غوښې زړه لرم سینه کې کاڼي نه دي، زه هم د غوښې زړه لرم سینه کې کاڼي نه دي، رانه مستی غواړي، ښایست غواړي، خندل غواړي، ملال باڼه خو نړۍ سترګې او مړه کتل غواړي، خو زما د خیال په زلمیتوب لالا وایي زما د خیال په زلمیتوب ګوڼي لګیا دي خوري، زه به د مستو لوپټو خوبونه څه ووینم، زما د خیال په زلمیتوب ګوڼي لګیا دي خوري، زه به د مستو لوپټو خوبونه څه ووینم، چې مې د خور سر لا سرتور وي د ظالم د لاسه، زه به د مستو لوپټو خوبونه څه ووینم. ډېره مننه. ډېره لا غني صاحب ډېر زړه پورې ډېر لوړې. بوزي مې د خپل ځان سره کم لور ته توره شپه کې، دا څوک ده چې مې راغله د زړه کور ته توره شپه کې، او ته ګرم نه یې چې ګرم وایز ګله یاره نه یې، د ګرمو 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 شونډو اور ته توره شپه کې. جانزیب خان راکم صاحب ځوان شاعر ناست دی زموږ سره، هغه نه غزل اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. باچا جي صاحب تاسو هم ډېره مننه، او د یور وایس لندن ټي وي هم ډېره مننه کوم چې دومره ښکلې مشاعره راغونډه کړله. د خپل استاد محترم عباسین صاحب په اجازه باندې افسر افغان صاحب یو دوه شعر دي چې وایي حالات چې د حالاتو سره سم نشي، حالات چې د حالاتو سره سم نشي، او زړه به مې خالي چرې د غم نشي، او ای پښتنې پیغلې د حیا ډکې، ستا قدر به دې زړګي کې کم نشي. ډېره مننه. یو شوخ غوندې غزل دی چې وایي د چا د یاد دی عذابونه الله، اوف الله، چا د یاد دی عذابونه الله، اوف الله، څومره خواږه خواږه دردونه الله، اوف الله. او د نرمو لیچو تصور مې وژني، د نرمو لیچو تصور مې وژني، سی خندا سی نازونه الله، اوف الله. او شعر دی جی چې بچا جي صاحب وایي د پښتونخوا د امن سوال پر روجماتې کوي،
د پښتونخوا د امن سوال پر جماعت کوي هم داسې تیر شي اخترونه الله. ډیره مننه جی، ډیره مننه. د پښتون جماعت کوي هم داسې تیر شي اخترونه الله. اوف الله. او شعر دی چې وخت لږ ودرېږه ایثار شه جل وهلی یم. وخت لږ ودرېږه ایثار شه جل وهلی یم، تنده مې بحر د سیندونه الله. اوف الله. او شعر دی شاهد حسین صاحب چې زما غزل جانان به پکې څنګه ښکاري. زما غزل جانان به پکې څنګه ښکاري، پیون مې شو شعرونه الله. اوف الله. او مختار د جی او راقم داستا په یاد کې اوښکو نه تسبیح جوړې کړې. راقم داستا په یاد کې اوښکو نه تسبیح جوړې کړې، کوي پې ستا د نوم ذکرونه الله. اوف الله. ډېره مننه. شمس مومن صاحب ناست دی، د پښتو لوی زوی نوموړی صحافي خو د شپول کتاب خالق هم دی. شمس مومن صاحب ته خواست کوم چې د دې شپول نه خو یې مونږ ډېرې غزلې اورېدلې دي، که کم تازه غزلې لیکلې وي چې وایي شمس مومن صاحب. ډېره مهرباني باچاجي، خو غزل به درته هم د شپول نه وایم. تازه هم شته دی، خو هغه زه په سوشل میډیا باندې ټایم په ټایم باندې ورکوم او په کاغذ لیکلي راسره داسې نشته ګینې 200 داسې شته دی چې هغه مې درته راکولی شو. خو دې کې د غزل نه مخکې سره 2 شعرونه دغه کوم کم چې د شپول د چاپ کېدو په وخت کې عباسین صاحب د دې نه رئیس دی او په خپل لیک کې شامل کړي دي. نو صرف اول یو 2 شعرونه چې سترګې نه دي بې زبانه گویایي ده. سترګې نه دي بې زبانه گویایي ده، لکه ژبه مې ګړیږي د یار سترګې، او چې خفه شم نو جونګړه د غریب شي. چې خفه شم نو جونګړه د غریب شي، ټوله شپه راته سسیږي د یار سترګې. مهرباني جی، بس یو غزل سره شریکوم. بچاجي چې ناصحه چپ شه د خپل ځان سره خبرې کوم. ناصحه چپ شه د خپل ځان سره خبرې کوم، په تصور کې د جانان سره خبرې کوم. او ډاکټر صاحب شعر دی چې زه اشارو د خندنو سترګو بې خوده کړم. زه اشارو د خندنو سترګو بې خوده کړم، ځکه یې صرف د چشمان سره خبرې کوم. او د ستومانۍ په غزونې کې راجوخته شوله. شعر دی د ستومانۍ په غزونې کې راجوخته شوله، نشه د حسن کې کم شان سره خبرې کوم. او شعر دی چې د مینې ډکو پښتنو خبرو ډېر اوچت کړم. د مینې ډکو پښتنو خبرو ډېر اوچت کړم، په ځمکه ناست خو د اسمان سره خبرې کوم. مننه جی، مهرباني. د مینو ډکو پښتنو خبرو ډېر اوچت کړم، په ځمکه ناست خو د اسمان سره خبرې کوم. او شاهد حسین صاحب شعر دی ډاکټر صاحب چې خپل خدای د بې خدای نه بچ ساتلی یم. خپل خدای د بې خدای نه بچ ساتلی یم، ځکه نن هم زه په ایمان سره خبرې کوم. او اخیری شعر دی بچاجي چې شمسه ګرانی ده چاله هیڅ عمر کولی نشم. بچاجي مننه جی. شمسه ګرانی ده چاله هیڅ عمر کولی نشم، بس په خلوص د هر انسان سره خبرې کوم. ډېره مهرباني. افسر افغان ناست دی. افسر افغان زمونږ ډېر خوږ ملګری، ډېر خوږ اواز، او زمونږ په دې مشاعره کې یوازینی شاعر دی چې په ترنم کې به خپل شعرونه وایي. افسر افغان صاحب ته خواست کوم خپل ګران ملګري او کشر چې خپل کلام وایي. باچاجي ستاسو ډېره زیاته مننه کومه. یور وایس ټلویزیون لندن چې څومره هم کارکوونکي دي د هغو مننه کومه. ډېر محترم ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب د دغه نننۍ مشاعرې مشر هم دی، صدر هم دی. د هغو په اجازت باندې او څومره چې دا غونډ ملګري ناست دي، شمس صاحب رښتیا خبره داره چې خوشحاله وو چې داسې مازدیګري وي په پښتون وطن کې، د امن خبره وي، د شعر خبره وي. او هغه عزیز لالا وایي چې دا ماښام چې مازدیګر ته غاړه وځي، ستا یادونه مې ځیګر ته غاړه وځي.
او لر او برو یوه ورځ به داسې راشي چې کابل به پېښور ته غاړه وځي. نو خدای دې وکړي چې دلته ژوند وي، امن وي، خوشحالي وي. خوشحاله یم او دغه مازدیګری رښتیا خبره دا ده چې زما د ژوند په خوږو مازدیګرو کې دی غني صاحب، تاسو، ډاکټر داوړ صاحب، ساحل صاحب، نوي ملګري مې هم ولیده، راقم صاحب زمونږ ناست دی. نو باچاجي تاسو ترې ډالۍ وي او دوه نوي شعرونه دي او بیا به یو مخکینی غزل په ترنم کې وایم. جي سرجي شعر دی، وایي تا هر څومره کتورې او نیزې ساتلې دي باچاجي، تا هر څومره کتورې او نیزې ساتلې دي، ما بیا هم د ظلمو جذبې تودې ساتلې دي. تا هر څومره کتورې او نیزې ساتلې دي، ما بیا هم د ظلمو جذبې تودې ساتلې دي. او دې خلکو که په زړونو کې تیرې ساتلې دي، خو ما ورته رڼا رڼا ډیوې ساتلې دي. دې خلکو که په زړونو کې تیرې ساتلې دي غني صاحب، خو ما ورته رڼا رڼا ډیوې ساتلې دي. او یو دوه شعرونه نور چې بارود کرا ماتم جوړ کا خو موږ به ژوند کوو، بارود کرا ماتم جوړ کا خو موږ به ژوند کوو. عایشه بسې بارود کرا ماتم جوړ کا خو موږ به ژوند کوو، اسمان ټیټ کا تور تم جوړ کا خو موږ به ژوند کوو. او رباب رباب غزل غزل ژوندون د پښتنو، خنجر جوړ کا ته بم جوړ کا خو موږ به ژوند کوو. رباب رباب غزل غزل ژوندون د پښتنو، خنجر جوړ کا ته بم جوړ کا خو موږ به ژوند کوو. او کاږه واږه باڼه دې موږ ته ژوند بخي کافرې، یو کوک جوړ کا بل سم جوړ کا خو موږ به ژوند کوو. کاږه واږه باڼه دې موږ ته ژوند بخي کافرې، یو کوک جوړ کا بل سم جوړ کا خو موږ به ژوند کوو. او ګلویشه ګل اندامې ګل ورینې ګل خوبانې، ګزار کوه بل غم جوړ کا خو موږ به ژوند کوو. او باچاجي یو ترنم کې یو کلام وایم چې اول به یو دوه درې ټپې ویو. الهام جانه دا ټپې تا ته ډالۍ وي چې او مازدیګر ما کما ګوره ما ګوره، مازدیګر هر وخت وي زه کله او کله کله یما. او چې مازدیګر په ښایسته کیږي، هغه جینۍ له مور منګې نه ورکوینه. او جارو په منځ دالان کې پرېږده، په کوڅه تېر شو او یار دې بل وطن ته ځینه. باچاجي در جوک شم اگر ټپه وکړم او اخري ټپه ده. د ګل کېدو امید مې نشته، جانان په ځمکه او د ملتان کرلی یمه. اوس به غزل له راشم جي ټپې ډېرې کیدی شي. اباسین صاحب کلام دی چې کړم یې غدار نوکري نه کومه، کړم یې غدار نوکري نه کومه، د دې سرکار نوکري نه کومه، د دې سرکار نوکري نه کومه. چې زما سوچ پکې قیدی وي، چې زما سوچ پکې قیدی وي، والله د پلار نوکري نه کومه، والله چې زما سوچ پکې قیدی وي، چې زما سوچ
پکې قید وي والله د پلار نوکر نه کومه د دې سرکار نوکر نه کومه شمسیب په یارانه کې تکلف لکمې په یارانه کې تکلف لکمې زه مې د یار نوکر نه کومه زه مې د یار نوکر نه کومه د دې سرکار نوکر نه کومه راقم صاحب شعر دی جی چې رزق به خدای راکوي غم کوا رزق به خدای راکوي غم کوا زه د روزګار نوکر نه کومه زه د روزګار نوکر نه کومه د دې سرکار نوکر نه کومه شمس صاحب شعر واوره د دې ریاست بیانیه خطا ده د دې ریاست بیانیه خطا ده د ټوپک مار نوکر نه کومه د ټوپک مار نوکر نه کومه د دې سرکار نوکر نه کومه لپې خوره نیغ کابل تازما لپې خوره نیغ کابل تازما زه د لنګمار نوکر نه کومه د دې سرکار نوکر نه کومه مختره جی افغانستان نوکری سر پسترگو افغانستان نوکری سر پسترگو خود اغیار نوکری نکوما خود اغیار نوکری نکوما د سرکار نوکری نکوما کړم یې غدار نوکری نکوما. ګرو یور وایس ټي وي لندن زمون اخیری شاعر د پښتو د وطن لوی اباسین د دې مشاعرې مشر یا صدر یا خاص مېلمه زما ډېر خوږ ډېر سپېڅلی او ښاغلی ملګری ډاکټر اباسین یوسفزی او دا مشاعره به د کلام نه پس ختمو. ډاکټر صاحب ته خواست کومه چې د دې ننني محفل د دې ننني بنډار په هکله د دې ښایسته مازدیګر په هکله د سپرلي او د نوروز چونکې را رابره کېږي د نوروز خوشحالۍ هم دي د دې پاک را خپل تاثرات هم بیان کړي او خپل کلام هم وایي. ډېره مننه باچا جي. رنګونه راوریږي چم په چم د پسرلي رنګونه راوریږي چم په چم د پسرلي په کال کې خو موسم د یو موسم د پسرلي او ګلونه مې شول داسې په احساس خواره واره ګلونه مې شول داسې په احساس خواره واره خزان کې هم زما سره وي غم د پسرلي مننه جي. او جانان له به غونچک د سرو ګلونو ورلیږم جانان له به غونچک د سرو ګلونو ورلیږم خبر به عباسي نظر اوړم د پسرلي د پسرلي ښایسته موسم دا ښکلې شیبې مونږ د شمس مومند صاحب په مینه د هغې خواته د داوړ صاحب په حجره کې د یور وایس ټلویزیون د سپرلیزې مشاعرې په لړ کې ناست یو. ډېر خوندور محفل دی ډېر مزیدار او باچاجي خو د پښتونخوا
یو داسې سیلانی دی چې ګرځي ګوټ په ګوټ او د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې شاعران لټوي او راوړي. نو زه ډېر خوشحاله یم چې نن مونږ د یور وایس ټلویزیون په برکت باندې ټول ملګري راجمع یو. ډېر ښکلي ښکلي ملګري دي، شاعران هم او نور ملګري هم، خاص کر شاهد حسین صاحب ته هرکلی وایو چې هغه زمونږ یو داسې ملګری دی چې هغه خپل کاروبار او تجارت کوي، انډسټریالیست دی، خو زمونږ سره کله کله په ادبي محفلونو کې کینی. دغسې زمونږ ټول ملګري چې کوم شاعران ادیبان ناست دي د هغې یقینا ډېر ښکلي کلامونه تاسو واورېدل او افسر افغان ترنم هم واورېدو، ډېر مست مست شعرونه. د هغې نه علاوه د شمس صاحب مینا، د راقم صاحب رنګونه م وکتل، د نورو ملګرو رنګونه م پکې وکتل او باچاجي د دې ټول هر څه روح روان دی. نو هغه ته هم هرکلی او مبارکي وایم چې الله دې وکړي چې دا لړۍ هم دغسې دوام ولري. زه به تاسو ته څه مات ګوډ شعرونه وړاندې کړم، د څو غزلو ټوټې به ته وړاندې کوم. ستا سترګو چې مست شوخ و شنګ خبرې زده کړې، ډېرو حسینانو ترې رنګ رنګ خبرې زده کړې. ستا سترګو چې مست شوخ و شنګ خبرې زده کړې، ډېرو حسینانو ترې رنګ رنګ خبرې زده کړې. او مخکې خو انسان د محبت پیغام راوړی، بیا چرته کې رستو یې د جنګ خبرې زده کړې. مخکې خو انسان د محبت پیغام راوړی، بیا چرته کې رستو یې د جنګ خبرې زده کړې. او مینه معلومیږي د اظهار محتاجه نه ده، مینه معلومیږي د اظهار محتاجه نه ده. نه شمه گویا شوه نه پتنګ خبرې زده کړې. مینه معلومیږي د اظهار محتاجه نه ده، نه شمه گویا شوه نه پتنګ خبرې زده کړې. او نن مې د وطن ښکلي په چغو چغو وایي، نن مې د وطن ښکلي په چغو چغو وایي. مونږ د اباسین نه د غورځنګ خبرې زده کړې. مننه جي. نن مې د وطن ښکلي په چغو چغو وایي، مونږ د اباسین نه د غورځنګ خبرې زده کړې. یو بل سمات ګوډو غزلونو شعرونه ته وایم. هره هڅه د ارمان شوه راته شنډه، هره هڅه د ارمان شوه راته شنډه، هره هڅه د ارمان شوه راته شنډه، اوس مې خپل زړګی کوي زمانه څنډه. هره هڅه د ارمان شوه راته شنډه، مننه جي. اوس مې خپل زړګی کوي زمانه څنډه. او چې د روح پورې مصري کې د پرهر زی، ستا د چاودو شونډو خواب مې دی په ټنډه. او بیا دې هم زما په زړه کې لوی مقام دی، بیا دې هم زما په زړه کې لوی مقام دی، ای زما او د جانان د لارې خنډه. مننه جي. بیا دې هم زما په زړه کې لوی مقام دی، ای زما او د جانان د لارې خنډه. مننه جي. او ستا د زلفو او قامت غرونه مې سر کړل، سا مې ځکه داسې کېږي لنډه. مننه جي. او مرګی څه دی د سکوت د جمود غېږه، مرګی څه دی د سکوت د جمود غېږه. ژوندون څه دی هله هله منډه منډه منډه، مرګی څه دی د سکوت د جمود غېږه. ژوندون څه دی هله هله منډه منډه. او زه د ټول کلي نه هسې ګیله من یم، زه د ټول کلي نه هسې ګیله من یم، په ما کاڼي راورېږي د ګاونډه. او د ژوندون سره زه د ټول کلي نه هسې ګیله من یم، په ما کاڼي راورېږي د ګاونډه. او دا د ژوندون سره اخته مشتو ګریوان یم، لکه پیغله پیغله ناوې چې شي کونډه. د ژوندون سره اخته مشتو ګریوان یم، لکه پیغله پیغله ناوې چې شي کونډه. او د باګرام په خړو خاورو کې نولي، د باګرام په خړو خاورو کې نولي، اباسین مینه راوړي د ملکنډه. هره هڅه د ارمان شوه راته شنډه، اوس مې خپل زړګی کوي زمانه څنډه. ملګرو یور وایس ټي وي لندن د سپرلي خوږه او دویمه مشاعره چې تاسو واورېده، د دې نه مخکې د سپرلي او د نوروز د خوشحالۍ مشاعره اورېدلې وه. دا ملګري ډېر درانه ډېر عزتمن ملګري، درنه مېلمستیا ده
او دا راغون شوي دي. دا چې کوم ځای کې مونږ راغون شوي یو، تاسو ورسک ډیم یو مشهور ځای دی په ورسک روډ باندې درمنګو کالونۍ کې، درمنګي گارډن کې، د رحیم صاحب په ځای کې، د شمس مومن په کوربتوب کې د پښتو دا خوږه مشاعره سر ته ورسېده. اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي. د لوی الله پامان.